جواب راکړه نه بابا. څونه لګه که ډېره؟ او خیر یو خبره مې ته کوله ما زه تا سره ما ډېره مینه کوم. نن د بابا سامو سوشل ایکسپریمنټ سیریز کې راغلی یو د سوات ونډر ورلد پارک ته، کوم چې د نیو پارک په نوم مشهور دی. خپل والد صاحب سره مو ګپ شپ شته؟ والد صاحب هم 2017 کې وفات شوی سم. د مینې اظهار ته ورته چېرته مخامخ کړی دی چې زه تا سره مینه کوم ته په ما ګرانې؟ نه جي نه بالکل نه دی. ته ورته اوس کال وکړه، ته ورته په کال باندې وایي چې بس ته ما ته ګرانې، د خپلې مینې هغه کوم اظهار شي نو وبکې انشاءالله د پلارانو ډېر قدر وکوي او قسم دې موږ نشته موږ ته پته لګي که نه. نن به موږ ګورو چې په پښتنه ټولنه کې څوک خپل پلار ته په اسانۍ سره د مینې اظهار کولی شي که نه. اخر پیر مو ورته کله د مینې اظهار کړی چې ته راته ګرانې ستا سره مینه لرم؟ بس چې کله مسافرۍ درلو. زموږ مقصد د چا خفه کول نه دی، بلکې د پلار او اولاد ترمنځ دا خوږ احساس را ژوندی کول دی او دا مقدس رشته لا مضبوطول دی. کوپن مونږ درکوو چې تاسو کله هم سیدو بابا طرف ته چکر را لګوو، هلته به لو ایریا فیض آباد کې ستاسو مېلمستیا د سترګې په لارې. السلام علیکم پاپا، څنګه ښه صحت طبیعت ته ښه ده؟ پاپا تاسو ما ته ډېر ګران یې او الله تل آباد ساته او همیشه خوشحاله ساته. بس زړه مو درزیږي که نه؟ ګران کار دی، ډېر ګران کار دی، ډېر مشکل اولنی ځل دی. دا جي زه تا سره ډېره مینه کوم، تاسو مسافر یې او بل ګرمي م دا په ګرمۍ کې هلته کار کوئ، موږ دلته کې چکر مکر دا و ستاسو په پیسو. عبدالوهاب والد صاحب مو ژوندی دی؟ نه وفات شوی. وعلیکم سلام یاسینه، ته څنګه یې؟ ښه برابر خیریت دی؟ ته هم موږ ته ډېر ګران یې، د ځان نه راته هم ګران یې، ډېره مهرباني. آی لو یو. داسې کنورسیشن ستاسو چېرته مخکې شوی دی؟ نه جي نه بالکل فرسټ ټایم. آی لو یو ټو پاپا، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، الله راته تل ژوندي لره او روغ صحت ولله الله درکړي. بلال د کوم ځای؟ باجوړ. ګپ شپ د خپل والد صاحب سره شته؟ ولې نشته دی؟ چېرته د مینې اظهار دې ورته کړی دی چې ته ما ته ډېر ګران یې، زه ستا سره ډېره زیاته مینه لرم؟ دا مړه دی چې اظهار ورسره چېرته کوي. اوس تاسو څه ترتیب دی؟ اوس راته تاسو خپله خبره وکړئ، چېرته خپل والد صاحب ته چې دی دا ویلي دی چې ته ما ته ګران یې؟ نه نه والد صاحب وفات شوی دی، 3 کاله وشو. والله زه ستا سره د مینې اظهار کوم. چې ګپ شپ مو ورسره شته، چېرته د مینې اظهار مو ورته کړی دی چې زه ستا سره ډېره مینه لرم، ته ما ته ډېر ګران یې؟ نه جي. که مونږ تاسو ته دا ټاسک درکړو چې تاسو ورته کال وکړئ، نو وبکئ چې دا ورته صرف دومره ورته وایي چې ته ما ته ډېر ګران یې او تاسو بس کال ورته وکړئ، مونږ به د هغوی ریاکشن هم ریکارډ کړو. زما خو تمه نه وه، خو به هر حال شته دی داسې ملګري شته دی چې هغوی خپل والد صاحب ته به د مینې اظهار وکړي. السلام علیکم. هلو هلو داجي څنګه یې؟ ښه جومات کې یې؟ جومات کې دی. ګپ شپ مو ورسره شته دی؟ یاره ګپ شپ خو ما سره نشته، بیخي نشته. بیا خو به ورته تا چېرته د مینې اظهار هم نه یې کړی چې ستا سره ډېره مینه لرم؟ تاسو هم زموږ په شان خیر په خیر صرف د اختر په ورځ کوئ کو؟ بس هغه هم داسې وکړو چې په هیره باندې پوه شولې. بابا زه ستا سره ډېره مینه لرم او الله پاک دې همیشه راته ژوندی ساته. موږ به د دې ملګري د پرایویسي خیال ساتو، د دوی نه د نوم تپوس هم نه کوو، د ځای تپوس هم نه کوو، د دوی دغه مخ په هم د دوی په وینا باندې بلري. دوی خپل والد صاحب ته کال کوي او د مینې دغه اظهار ورته کوي، نو بس تاسو هم وګورئ، د هغوی ریاکشن به هم ریکارډ کړو. هلو بابا السلام علیکم. وعلیکم څنګه یې بابا؟ خیر دی. ما یو خبره درته کومه. وایه. زه ستا سره ډېره مینه کوم. جواب راکړه نه بابا. څونه لګه که ډېره؟ بابا آی لو یو. والد صاحب سره مو ګپ شپ شته؟ او ګپ شپ ورسره شته. اخر پیر مو ورته کله ویلي دی چې زه ستا سره مینه لرم، ته ما ته ګران یې؟ داسې خو ورته څه نه دي ویلي، خو اختر کې بس لکه موقع میلاو شي بس ګړه بړه وکړو. ها که مونږ تا ته ووایو چې ته خپل والد صاحب ته کال میلاو کوو، د مینې اظهار ورته وکړه، نو وبکې؟ او بالکل. بس موبایل را واخلې او کال ورته وکړئ.
السلام علیکم. سلام. څنګه ابو خی؟ خیر ده. طبیعت ښه دی؟ خیر. او خیر یو خبره مې ته کوله. ما زه تا سره ما ډېره مینه کوم. دا څه خبره ده؟ ها؟ دا څه خبره ده؟ او کنه دې لپاره مې ته کال وکړو. بس دی وشو خبره. او السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. څنګه یې جی خیر؟ خیر دی جی. مونږ د دوی سره ملاو شو، مونږ یو سوشل ایکسپریمنٹ کوو. نو دوی ته ما وویل چې تاسو خپل والد صاحب ته کال وکړئ او د مینې اظهار ورته وکړئ. نو دوی خو کال وکړو، خو لکه تاسو خو موږ له جواب ورنه، موږ ستاسو جواب ته منتظر یو چې تاسو موږ له جواب ورکړئ. موږ سره هم ډېره مینه کوو. څه خبره ده؟ मेरा टाइम خو ډېر لیټ دی، هغه اصل کې بیمار دی، ډایبیټک دی که نه، نو ډسټرب نشي. بالکل جي. او د حاجي سره بالکل د حاجي زما سره ډېره مینه ده، مینه کوم. عبدالناصر والد صاحب مو ژوندی دی؟ نه والد صاحب مو مړ دی. بس هغه اوس وفات شوی دی او ما خو به ورته په بجانې نه ویلې او بس سارمان مې په زړه نشته. په دې ما سره په خپلو لاسونو کې دم مات کړی دی، خدمت مې کړی دی. یو هفته ورسره هسپتال کې وم او بس صرف دا ارمان دی چې بس راته ژوندی وی بس.